بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 53مه برخه. ګرانو وطنوالو، امیر خان متقي د هیبت الله یو له مهمو مرستیالانو څخه و. هغه په 2019 کال کې داسې ویلو چې ځانمرګي بریدګر زموږ لپاره خورا ارزانه دي. یوازې یو څو ځانمرګي بریدګر د متحده ایالاتو ټول ځواکونه، لګښتونه او ټکنالوژي شنډوي. د هیبت الله په برکت دغه خپل 30 کلن زوی د ځانمرګي بریدګر کېدو روزنه ترلاسه کړې وه. دا عمل د ژمنتیا نښه وه چې د مختلفو راپورونو له مخې د دې پیښې نه وروسته هیبت الله ډېر شهرت ترلاسه کړی و. د طالبانو مذهبي عالم مولوي محمد نور وویل چې هیبت الله دا کار د دې لپاره وکړو چې وښایي چې هغه د اسلام او اسلامي قانون د پلي کولو په اړه جدي دی. هغه غواړي خلک پوه شي چې هغه د سختو سزاګانو ملاتړ کوي او ښځې به اړ شي چې وپوښل شي او جلا ښوونځو ته لاړې شي. هغه غواړي وښایي چې څنګه هغه هوډ لري چې افغانستان به یوازې د اسلامي قانون د لاندې واکمن شي. دې قانون دا هم په ګوته کړې وه چې د طالبانو ارزښتونه څنګه بدلیږي. په دودیز ډول زامن باید پالل شوی وي او بې له اړتیا پرېښودل شوی نه وي. په قبیلوي کلتور کې عزت د جګړې او احتمالي مرګ غوښتنه کوله، مګر په ښکاره ډول ځان وژنه بالکل نه وه. دې ډول قربانۍ کورنۍ او د هغې بقا ته بېرحمانه زیان ورساوه. د طالبانو یو مشر هېڅکله هم په دې ډول د ځانمرګو بریدونو ملاتړ نه و کړی. خو په دې کولو سره هیبت الله ثابته کړه چې هغه د نورو افغان ځانمرګو کورنیو قربانۍ شریکه کړې ده او د نورو لپاره د تعقیب لاره یو مثال جوړ کړ. په افغانستان کې ځانمرګي برید او ترهګري ورو د طالبانو د مبارزې یوه برخه ګرځېدلې وه. په کابل او حکومت کې دننه ناامیدي خپره شوه. بې شمېره تلفات په حکومت او د هغه په ملاتړو باندې راغلل. په اونۍ کې له 100 څخه ډېر سرتیري او پولیس مړه کېدل. په 2018 کال کې 2,82,000 افغانانو خپل کورونه پرېښودل تر څو ښارونو ته پناه یوسي. د ټلویزیون مالک سعد محسني وویل چې خلک فکر کوي چې دوی طالبانو ته اړتیا لري تر څو دوی له تاوتریخوالي څخه وژغوري، چې دا یو ډول افغانان طالبانو ته تسلیمېدل وو. مریم دراني د کندهار د ولایتي شورا غړي د کندهار په 6 لیسو کې د 12 او 18 کلونو نجونو څخه په دې اړه سروې وکړه چې آیا متحده ایالات باید له افغانستان څخه وځي. نو هغې وموندله چې اکثریت وویل چې متحده ایالات باید لاړ شي. بیا د دوی په نظر جګړه په پای ته ورسېږي. د کابل پوهنتون پروفیسر فیض محمد ځلاند تشریح کړه چې هره ورځ دومره ډېر سرتیري او پولیس وژل کېږي چې خلک نوره سوله غواړي. ځلاند پخپله په دې باور و چې جګړه د افغانانو په ګټه پای ته رسېدلې ده. هغه له یو امریکایي مرکزیان څخه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې چانس واخلي. ټول مرګونه به پای ته ورسېږي. جګړه خلک وژني. هر څه چې د طالبانو سره راځي دومره بد به نه وي. په امریکا باندې د برید خطر خورا کوچنی دی. نو ولې دی په سلګونو افغانان باید هره اونۍ مړه شي؟ دا د دې لپاره چې د سپتمبر په 11مه کې 2000 امریکایان وژل شوي وو. د 2018 کال په سپتمبر کې د امریکا د حکومت یوې سروې د ځلاند تاثر منعکس کړو. یوازې 55 سلنه خلکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون ملاتړ وکړو، چې دا د 2008 کال په پرتله کم وو. هغه کسان چې د امریکا د شتون مخالفت کوو په لویه کچه احساس کوو چې امریکایي ځواکونه نور امنیت سره مرسته نه کوي. د ټولو ځوابونکو نږدې نیمایي په دې باور وو چې د امریکا د شتون په وړاندې د طالبانو جګړه مشروع ده. د کلونو جګړې په مختلفو افغانانو په شمول د ښځو باندې مختلفې اغېزې درلودې. لکه څنګه چې د طالبانو نفوذ مخ په زیاتېدو د افغان اشرافو میرمنو غږ ډېر شو. د هلمند د پارلمان غړي نسیمه نیازي وویل زه ویره لرم چې طالبان به بیا راشي. دوی به ما مجبور کړي چې په خپل کور کې پاتې شم.
دا د یوې لور لپاره ډېر زیات ظلم دی چې په کور کې پاتې شي. د هغې له اجازې پرته یو سړي ته واده کول هم ډېر لوی ظلم دی. بازار ته د تګ اجازه به هغوی ته هم نه ورکول کېږي. په کندهار کې مریم دراني وویل ښځې متحده ایالاتو ته اړتیا لري. پر طالبانو باور نشي کېدی. ډېرې مېرمنې د وتلو لاره لټوي. په بهر کې د ویزې یا زده کړې په لټه کې دي. سرینا فیضي د کندهار د ولایتي شورا یوه ځوانه غړې چې د پام وړ ژمنې لرلې د 2018 کال په پای کې د متحده ایالاتو نظامي سلاکارانو ته خبرداری ورکړو که زه 2 یا 3 کاله نور دلته پاتې شم نو زه به مړه شم، چې بیا هغه 2 میاشتې وروسته متحده ایالاتو ته لاړه. په کلیوالي سیمو کې ښځو د خبرو کولو حق کم درلود. دوی لږې ازادۍ درلودې، که هغه د طالبانو په واکمنۍ کې وي یا د حکومت په واکمنۍ کې. دوی ځینې وختونه څېړونکو یا افغان ښځینه مشرانو ته ډاډ ورکوو چې دوی له جګړې ستړي شوي دي او نور مرګونه نه غواړي. د ښار د ښځو برعکس دوی احتمال درلود چې باور ولري چې متحده ایالات باید د افغانستان نه وځي. دوی نه غوښتل چې خپل زامن نور د لاسه ورکړي، خو د دوی د دې په اړه د هر څه کولو وړتیا محدوده وه. ډېری احساس کوو چې دوی نشي کولی چې د جګړې پای ته د رسېدو غوښتنه وکړي یا د زوی مسلک په هغه باندې تحمیل کړي. نسیمه نیازي تشریح کړه چې په کلیوالو سیمو کې هره کورنۍ توپیر لري. ښځې په ځینو کارونو کې واک لري، په نورو کې نه لري. ځینې وختونه دوی کولی شو چې په خپلو زامنو اغېزه وکړي، خو ډېری وختونه د دوی سره مشوره هم نه کېدله او زامنو به په خپله لاره مخ په وړاندې بوتلله. په ځینو مواردو کې دوی خوشحاله دي که چېرې د دوی زامن له طالبانو سره یوځای شي، چې له دې له امله په نورو قضیو کې هغوی ځانونه خوندي محسوسول. مریم دراني وویل چې په تر ټولو بدو حالاتو کې په کلیوالو سیمو کې ښځې حق نه لري چې زامنو ته ووایي چې څه دنده غوره کړي، ځکه چې بیا به مور خپل زامن نه ویني. مور به خوشحاله نه وي، هغه به جاړي. د هغې لپاره دا به هېڅ توپیر ونه لري که زوی پولیسو ته ځي یا طالبانو ته، ځکه چې ډېری وختونه مېرمنې پوهېږي چې کورنۍ معاش ته اړتیا لرله. نسیمه نیازي وویل چې په ښار او کلیوالو سیمو دواړو کې خلک پیسو ته اړتیا لري. دنده نشته، تعلیم هېڅ شی نه راوړي، د ډاکټر، ښوونکو یا وکیل دندې نشته. جګړه د پیسو ګټلو یوازینۍ لاره ده. نو یو ځوان باید په یو یا بل اړخ کې شامل شي، نو باید چې ښځې دا ومني. له 3 کلن ځنډ وروسته پارلمان ټاکنې بالاخره د 2018 کال په مني کې ترسره شوې. د ځوانو مشرانو یو نوی نسل لکه ملاله اسحاقزی په کندهار کې وټاکل شوه. هغې د اسحاقزو قومي مشران قانع کړل چې د هغې ملاتړ وکړي. بیا هغې د هلمند د طالبانو والي ملا منان ته زنګ وواهه چې هغه هم اسحاقزی و. هغه په پارلمان کې نفوذ غوښتل او 300 راجسټر شوي رایې ورکوونکي سپین بولدک ته واستول تر څو هغې ته رایې ورکړي. په داسې حال کې ملاله پارلمان ته لاړه. فوزیه کوفي نشو کولی چې ځان کاندید کړي. هغه په فساد کې په بشپړ توګه ککړه وه. د دې نه پرته د غني د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه د شمال د ملیشو مشرانو سره د کار کولو له امله له کاندیدۍ څخه منع کړه. هغه لا هم د جمعیت اسلامي برخه وه او ځان د سولې په هڅو کې ښکل کړی و. شکریه بارکزی چې د ملالې او کوفي په څېر لومړي ځل په 2015 کې پارلمان ته ټاکل شوې وه، د مخه په ناروې کې سفیره وه او خپله چوکۍ پرېښودلې وه. د جنرال نیکلسن د افغانستان سفر د 2018 کال په سپتمبر کې پای ته ورسېد. په 2.5 کلونو کې هغه د امریکې د نورو ټولو قمندانانو څخه مخکې شوی و چې بیا جنرال سکاټ میلر د هغه ځایناستی شو. میلر د امریکا د متحده ایالاتو غوره ځانګړی عملیات کوونکی و. هغه د نظامي او ملکي چارو لخوا په ورته ډول محبوب و. هغه په افغانستان کې څو سفرونه درلودل، په شمول د هغه وخت چې په کال 2010 کې د افغان ملي پولیسو تاسیس کول و او بیا په 2014 او 2014 کې په افغانستان کې د ټولو ځانګړو عملیاتو مشر و. هغه د ډیرو افغان مشرانو سره قوي ملګرتیا هم پاللې وه، په شمول د اسدالله خالد، معصوم ستانکزی، محمد عطا او عبدالرازق، چې په دې ټولو کې په افغانستان کې عبدالرازق
تر ټولو اغیزمن قومندان و. په هلمند، کندوز، غزني، ارزګان او نورو ځایونو کې د ماتې په جریان کې یوازې کندهار د حکومت لپاره خوندي ځای پاتې شوی و. حکومت د هغو سیمو ډېرې برخه واکمنه کړه چېرته چې د عسکرو د زیاتوالي په جریان کې بیرته نیول شوي وي، لکه جړی، پنجوایي، ارغنداب او سپین بولدک کې د طالبانو بریدونه په شا تمبېدلي وو. منصور او بیا هیبت الله د کندهار پر وړاندې لوی بریدونه وځنډول ځکه چې دفاع ډېره زیاته قوي وه. ملا شیرین چې د کندهار لپاره د طالبانو وایو خپلو قمندانانو ته امر وکړ چې 3 کاله انتظار وکړي ځکه چې رازق ډېر پیاوړی دی. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.